غواړي چې داسې په انفرادي شکل ډیر مصرف پرې راشي ځکه د افغانستان وضعیت ټول ته معلوم دی څه کم 98% خلک بېوزلۍ خط لاندې دي او دا ډېر سخته ده. ومن سیئات اعمال غلطو بې ځایه رواجونو لوړ مصرف او ملا ماتونکي غوښتنو د دې په خاطر باندې دوی نشي کولای چې هغه خپل د واده مراسم په انفرادي شکل باندې ولمانځي او هر یو یې 8 کاله 7 کاله 15 کاله 10 کاله انتظار کوي تر څو د پیسې ټولې کړي او خپل د واده مراسم جوړ کړي. خپل زوم ته دومره د کور سامان ورکوي اخترۍ وروړي زوم که پیسې لري که نه لري ناوې ته به پوښ وروړي. Vedi, facciamo.